سورة البقرة آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ژباړه: الله تعالی د دوی په زړونو باندې مهر لګولی دی او د دوی په غوږونو هم مهر لګولی دی. د حق اورېدو توفیق نه لري او د دوی په سترګو باندې پرده ده او د دوی لپاره لوی عذاب دی. د دې آیات شان نزول هغه دا و: دا آیات د کافرانو په اړه نازل شوی دی. په ځانګړي ډول هغو کسانو ته اشاره کوي چې د حق پیغام یعنی قرآن ورته په ښکارو معجزو راغی، خو دوی په قصد سره حق رد کړ. د ایمان لارې یې په خپله بندي کړلې او بیا الله د دوی د سرکشۍ په نتیجه کې د هدایت دروازه ترې واخیسته. دا په هغو خلکو تطبیق کیږي چې د حق منلو ته هیڅ اراده نه لري. د تفسیر جلالین مطابق تفسیر هغه دا دی: ختم الله علی قلوبهم، الله د دوی زړونه مهر کړي، یعنی د ایمان لپاره ځای نه پرېږدي. د حق قبلولو وړتیا یې ختمه شوې ده. دا د هغوی د زیات کفر او تکبر سزا ده. وعلى سمعهم، د حق خبرې اوري خو ګټه ترې نه اخلي، لکه هغه څوک چې اوري خو پوهېږي نه. وعلى ابصارهم غشاوه، د دوی په سترګو پرده ده، حق ویني خو منل نه غواړي. په دنیا کې د حق لیدلو توفیق نه ورکول کیږي. ولهم عذاب عظیم، د قیامت په ورځ لوی عذاب، ځکه چې د هدایت لارې یې په خپله وتړلې. د دې آیات مهمې فایدې: اول، زړونه د انسان د هدایت مرکز دی. که زړه بند شي نو غوږ او سترګې هم د حق اثر نه اخلي. دوهم، الله د چا په زور زړه نه تړي، دا د انسان د بد عمل نتیجه ده. کله چې انسان په قصد سره حق نه مني، بیا الله هم د هغه د بې پروایي سزا ورکوي. دریم، د حق له منلو سره د انسان روحاني ژوند رڼا کیږي، د زړه خلاصون د ایمان او تقوا په وسیله کیږي، د ګناه دوام زړونه سختوي.